بسم الله الرحمن الرحیم. د دې څخه وروسته نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه په کور کې لرودل هغه ټول صدقه کړه، خپل غلامان یې آزاد کړه، 7 دینار په کور کې لرودل دا هم صدقه کړه، او دا رقم عایشه خپل وسله وه دا مسلمانانو ته وبخله. بیا د دوشنبې ورځ چې آخري ورځ وه د سحر لمانځه کې چې دا ورځ د عایشې رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیه الصلاة والسلام نوبت و، نو صحابه کرام ټول لمانځه ته راغلي و جومات کې، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امامت ورته کوه په دې وخت کې مخکې کېدل لمانځه ته. نو نبی علیه الصلاة والسلام د عایشې رضی الله تعالی عنها د کور پرده پورته کړله، او مسجد کې صحابه کرام ټول ولیدل چې راغلي دي اوس مونځ کوي، مسکی شو ویې خندلې. نو صحابه کرام ډېر زیات خوشحاله شو چې نبی علیه الصلاة والسلام اوس بیا راځي او موږ ته امامت کوي. نو ټول په همدې کې انتظار و چې اوس نبی علیه السلام راوځي. نبی علیه الصلاة والسلام اشاره وکړه په لاس باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې زه نشم راتلی او مونځ ورکړه صحابه کرامو ته. نو په همدغه ورځ باندې عایشه فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام لور دا نبی علیه السلام راوغوښتله او په غوږ کې ورته خبره وکړله، نو هغه ډېره په ژړا شوله، ډېر زیات یې وژړل. بیا یې ورته کړې چې غوږ دې راوړاندې کړه، بیا یې ورته خبره وکړه، بېرته یې وخندلې. نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ترې پوښتنه وکړله چې ولې تا دا ښکار وکړه؟ نو وایي تر څو چې نبي علیه الصلاة والسلام ژوندی و ما ته یې حل ونه ویلی. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو نو ما ته دا خبره وکړه چې اول ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته غوږ کې وویلې چې لورې زما همدغه اخرنی مرض دی او زه وفات کېږم. نو ما ډېر زیات وایي وژړل، او بیا یې وایي راته غوږ کې وویلې چې لورې په اهل بیتو کې زما په کورنۍ کې به ته لومړی هغه څوک چې ما سره به یو ځای کېږې، ما نه وروسته به ته لومړی ما پسې راځي، یعنې وفات کېږې به. نو بیا وایي ډېره زیاته خوشحاله شومه، او دا هم راته وویله چې ته به د جنت د ښځو سردار یې، ځکه نبي علیه السلام وایي وفاطمة سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه به د جنت د بیبیانو د جنت د ښځو سردار یې. نو بیا هغې نه وروسته نبي علیه السلام حسن او حسین دواړه راوغوښتل او مچي یې کړل او خپلو بیبیانو ته یې نصیحت وکړه نبي علیه السلام. نو دردونه پرې ډېر زیاتېدل نبي علیه السلام باندې، او هغه زهر چې د خیبر په غزا کې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړل شوي و د هغې اثر هم نبي علیه السلام په بدن کې پیدا شو، ډېر زیات دردونه پکې پیدا شول او د هغې احساس یې کو. نو نبي علیه السلام یو دسمال په خپل مخ باندې اچو، کله چې به درد پرې زیات شو په خپل مخ مبارک باندې بیا د دسمال واچو، او چې درد به پرې لږ قراره شو بېرته بیا د دسمال لرې که. په همدې حال کې نبی علیه السلام فرمایي چې الله دې په یهودو او نصاراو باندې لعنت وکړي چې د خپلو پیغمبرانو قبرونو نه مسجدونه جوړ کړي. نبی علیه السلام دا خبره تاکیداً بار بار په دې خاطر باندې کوله چې داسې نه چې زما امت په دې فتنه کې وغورځېږي. بیا یې دا وویلې چې الصلات وما ملکت ایمانکم، منځونو باندې تاسې خپل حفاظت کوئ، منځونه هم کوئ، او د خپلو غلامانو سره نیک چلند کوئ، خپل غلامانو سره به ښېګڼه کوئ. نو د نبی علیه الصلاة والسلام آخري سلګۍ دي کله چې ځان قدن شروع شو، عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما خپلې سینې مبارکې ته رانږدې کړه نبي علیه السلام، تکیه مې کړه، او په دې وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی او د عایشې رضی الله تعالی عنها ورور عبدالرحمن بن ابي بکر دا راننوته او په لاس کې مسواک و. نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي دې مسواک ته ډېر کتلې، وایي زه پوه شوم چې دا مسواک غواړي، وایي ورته ومې ویل چې مسواک درته راواخلم، وایي سر یې وخوځو چې هو. بیا چې مې کله مسواک راواغست ور مې که نو نیش ووهله نبي علیه السلام، ځکه شخ و، ما وایي په خپله خوله کې پوست که او نبي علیه الصلاة والسلام ته مې ورکړه او ډېر ښایسته یې دا مسواک ووهه. عایشه رضی الله تعالی عنها په نورو بیبیانو باندې افتخار کوي چې زه هغه بیبي یم چې په آخر وخت کې مې زما لاړې د نبي علیه الصلاة والسلام لاړو سره یو ځای شوي دي. نو چې کله نبي علیه الصلاة والسلام مسواک ووهه هغې نه وروسته په جام کې اوبه موجودې وې، نو نبي علیه السلام به دا لاسونه مبارک په دې جام کې کته کړه په دې اوبو کې، او دا اوبه به په خپل مبارک مخ باندې واچولې، ډېر د سوروالي د وجې نه ځکه ځان قدن ډېر سخت دي. بیا به دا خبره کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات، د الله نه بغیر بل معبود نشته او مرګ یقینا چې ډېر سخت دی. نبي علیه السلام وایي د مرګ سختۍ ډېرې زیاتې دي. بیا نبي علیه الصلاة والسلام دواړه لاسونه او یا دا چې خپله مسواکۍ ګوته پورته کړله د شهادت ګوته، او سترګې د چت په لوري باندې خلاصې کړې، چت طرف ته یې کتلې او شونډې مبارکې خوځېدلې. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ورته غوږ نیولی چې نبي علیه السلام څه وایي، وایي دا خبره یې کوله چې
مع الذين انعم الله عليهم داغه کسانو سره الله تعالی چې تا پر انعام کړی دی من النبیین چې هغه پیغمبران دي والصدیقین او صدیقین خلق دي والشهداء شهیدان دي والصالحین او نیک خلق دي د دې سره یعنی ما یو ځکه اللهم اغفر لي یا الله ما وبخا وارحمني ما باندې رحم وکا والحقني بالرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى یا الله رفیق اعلی سره مې یو ځکه یعنی الله خود چې ځان سره د ما یو ځکه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وی دا کلمه لا اله الا الله درې ځلې ویلې او په دغه وخت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس وغورځید او روح خپل لوی رب ته وسپاره. انا لله و انا الیه راجعون. دا پیښه د هجرت په 11 کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 تاریخ باندې د دوشنبه په ورځ کله چې ټاکنده غرمه شوه دا پیښه رامنځته شوه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت د کار د پوره کېدو نه وروسته د 3 کالو په عمر باندې د پانی دنیا ته خدای پاماني د دې پانی دنیا سره وکړه. انا لله و انا الیه راجعون. نو دا خبره دوشنبه ورځ وا په لږو شیبو کې صحابه کرامو ته ورسېدله چې نبی علیه السلام وفات شو. نو نړۍ په دوی باندې توره تمه شوه دا دنیا نږدې و چې زیاتره صحابه کرام خپل اعصاب له لاسه ورکړي ځکه په دوی باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راتګ د ټولو نه ښایسته ورځ وه او د ټولو نه بده ورځ دا وه چې نبی علیه السلام د وفات نه دوی خبر شو. نو صحابه کرامو ډېره زیاته ژړا شروع کړله. عمر رضی الله تعالی عنه توره راواغېستله وایي قسم مې دی په الله چې هر چا وویلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دا سر به ورته قلم کړم دا خبره به یې کوله. هغه وایي نه دی وفات شوی. نو په دغه ورځ باندې سحر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه بیبي چې وه هغه سنح په نامه باندې یو ځای والته د هغه یوه بیبي وه. نو نبي علیه السلام سحر وخت کې نبی علیه السلام خو په ټکنده غرمه کې په ماسپښین کې وفات شو. نو سحر نبی علیه السلام اجازه وغوښتې چې یا د الله رسوله ستا درد خو اوس لږ ښه شوی دی زه به لاړ شم د هغه بلې بیبي نوبت مې ده هغسې څه موده ورځم بېرته راځم. نو چې هلته ورغی ماسپښین خبر ورته ورسېده چې نبي علیه السلام وفات شوی دی. زر په خپل اس باندې کېناستېده او راورسېده. کله چې راغی چې ټول صحابه کرام جاړي او حالات ګډ وډ دي په ټولو صحابه کرامو باندې. نو یې چا سره خبرې ورنه کړلې. اول لاړه د خپلې لور بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها کوټې ته ننوته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پروت دی او څادر پرې یو برګ یمني څادر پرې اچول شوی دی. نو ورښکته شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک لوڅ کړ او سخت یې وژړلې او په خپل نبی علیه السلام په تندي باندې مچي کړ او ورته ویل چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي د الله رسوله الله تعالی په تا باندې 2 مرګه نه یو ځای کوي او همدا مرګ و چې ته ولاړلې موږ نه وفات شولې او همدغه مرګ تا ولیدل. نو هغې نه وروسته ابوبکر صاحب راووته. عمر رضی الله تعالی عنه په توره په لاس ولاړ دی چې څوک ووایي چې نبي علیه السلام وفات شوی زه یې وهمه. نو عمر صاحب ته څونه وویل چې کېنه هغه کېنناستېده. نو چې کېنناستېده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویلې من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. څوک چې په تاسو کې د محمد عبادت چا کوو هغه محمد وفات شو. ومن کان منکم یعبد الله فإن الله حی لا يموت. او څوک چې د الله عبادت په تاسو کې کوي او مخکې د الله عبادت کوو نو الله ژوندی دی هغه نه مړ کېږي. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سورة العمران 144 نمبر آیات مبارکه تلاوت کړ. وما محمد الا رسول. الله وی محمد نه دی مگر یو پیغمبر دی. قد خلت من قبله الرسل. دنه مخکې پیغمبران تیر شوي. الله وی فإن مات کچیرته دا پیغمبر وفات شي او قتل یا دا چې په جنگ کې شهید شي انقلبتم على عقابكم آیا تاسو اوړئ په خپلو پوندو باندې د دین نه اوړئ او خوشې بې ځایه چغې وهئ تاسې. ومن ينقلب على عقبيه څوک چې په خپلو پوندو واوښتل د الله د دین نه فلن يضر الله شیئا الله ته هیڅ ضرر نشي رسولی. نو دا خود آیات چې کله ولوسته ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې قسم مې د په الله موږ ویل چې دا آیات هم دا اوس نازل شوی دی او گویا کې موږ داسې فکر کوو چې دا آیات موږ بیخي مخکې اورېدلی نه وو. نو دا خبره چې وکړله نو عمر رضی الله تعالی عنه نه توره وغورځېدله لاسونه یې سست شول پښې سستې شولې وغورځېده او په دې باندې یقیني شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی.
بیا دوه کسانو بیرته راجیګ او نور یقیني شو چې نبی علیه السلام وفات شوی. نو په دې وخت کې د صحابه کرامو په منځ کې جنجال را پیدا شو چې اوس څوک خلافت ته وټاکو. نو علي رضی الله تعالی عنه داسې نظریه وه چې زه باید ودرېږم، ځکه نبی علیه السلام د کورنۍ سړی و، اهل بیتو کې و، او دا رقم مهاجرین چې وو هغه په ابوبکر صدیق او عمر صاحب باندې ولاړو. نو ډېر جنجال د صحابه کرامو په منځ کې همدغه وخت کې راغی. نو عمر صاحب غوښتل چې اوس نبی علیه السلام هم لا ښخ کړی نه دی، دومره جنجالونه راغلي دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس مبارک یې جګ او ټولو صحابه کرامو ورسره بیعت وکړه، او په دې خاطر باندې چې دا وایي د نبی علیه السلام په ژوند کې د 11 لمونځونو امامت د کړی دی، او نبی علیه السلام دا حدیث هم دی چې اقتدوا باللذین من بعد ابي بکر و عمر، زما نه وروسته تاسې اقتدا وکړئ په ابوبکر او عمر پسې لاړ شئ. نو بیا ټولو صحابه کرامو په دې باندې اتفاق وکړ او خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وټاکه. بیا د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوشنبې په ورځ باندې وفات شوی او د سې شنبې په ورځ باندې بیا صحابه کرامو ورته غسل ورکړه، او غسل ورته عباس رضی الله تعالی عنه، علي رضی الله تعالی عنه، د عباس صاحب زامن او فضل او قسم او شقران په نامو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد غلام اسامه بن زید. نو دا د خپل کورنۍ اهل بیت والا صحابه کرامو دوی ورته غسل ورکړه، او د بیرې په پاڼو باندې نبی علیه السلام ووینځه، او په قبا کې د سعد بن خیثمه رضی الله تعالی عنه یو کوهی و څا وه چې غرس په نامه نومېده، همهغې نه یې اوبه راوړې، ځکه نبي علیه السلام په ژوند کې د همدې نه اوبه څښلې. او بیا په دریو یمني څادرونو کې نبی علیه السلام چې مالوچ هم پکې و دې کې راتاو که، او نبی علیه الصلاة والسلام کوم ځای کې چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وفات شوی، په هغه ځای کې د عایشې رضی الله تعالی عنها دا کومه کوټه چې ودیځ کې نبی علیه الصلاة والسلام ته قبر وکیند، او قبر کې لحد جوړ ک، او بیا نبی علیه الصلاة والسلام د کټ د ابخار ورنږدې کړه قبر طرف ته، او خلک به راتله 10 نفره نبی علیه الصلاة والسلام باندې به جنازې لمونځ کوه. نو په اول سر کې د نبی علیه السلام د خپلې کورنۍ خلک راغله، مونځونه پرې وکړه، بیا مهاجرین صحابه کرام راغله، بیا انصار صحابه کرام راغله، بیا هلکان او ښځې به راتلې، هر یو به بیل بیل جنازې مونځ په نبی علیه الصلاة والسلام کوه، هر یو به ځان ته په جماعت باندې نه، هر یو به ځان ته د نبی علیه الصلاة والسلام جنازه کوله. همداسې ملایکو بیا چې دوی خلاص شو ملایکې راغلې، د نبی علیه السلام جنازې لمونځ یې وکړه. دې سره د سې شنبې ورځ او په خلاصېدو و د مازدیګر وخت چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر کې دفن که او خاورې په واچولې، او دلته بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چغې وکړې چې هغه لاسونه څنګه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خاورې اچوي. نو دې سره نبی علیه الصلاة والسلام د وفات قصه ختمه شوه. الله تعالی دې موږ او تاسو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ویناو د هغه په سنتو باندې او د هغه سره دې الله تعالی زموږ مینه دایم او تل تر تله لري. انا لله وانا الیه راجعون. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه.